الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده إمام النووي رحمه الله بدي مبارك كتاب کے درسونو دا مبارک سلسلہ او په دې کتاب کې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواږه حدیثونه را نقل کړي چې مشهور دی په الاربعون النوویه باندې. سره پاسه سلوي حدیثونه را جمع کړي. په اخرنی درس کې موږ حدیث د نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما بیانو چې هغه په دې کتاب کې شپږم حدیث دی او په حدیثونو کې بنیادی حدیث دی. ان الحلال بین وان الحرام بین، حلال واضح دی او حرام هم واضح دی، او په منځ کې مشتبهات دي چې هغه ډېرو خلکو ته نه دي معلوم. د دې مشتبهاتونه او د دې شبهاتونه به ځان لرې ساتي د دین د حفاظت لپاره. دا د دې حدیث مقصد وضاحت پوره هلته شی. نو اخرنۍ مسله چې هغه پاتې شوې وه هغه دا وه چې د دې حدیث یوه لویه فایده دا ده چې کله په تا باندې اشتباه راشي چیرې دا کار به دیسی او که دا به دیسی، نو اصل ته به واپس کېږي. څه ته؟ اصل ته، چې په هغې کې اشتباه نشتی. دا یو فایده دی د حدیث. په هغې به دله مثال درکو. لکه اوس یو سړی دی غوښه یې ولیده په بازار کې خرڅېږي، حلال کړی شوی څاروی خرڅېږي، او ده پکې شک پیدا شو، اشتباه، چې دا به مسلمان حلال کړی دا څاروی او که غیر مسلم به حلال کړی. نو موږ به څه ته رجوع کوو؟ اصل ته. نو اصل څه دی؟ موږ دې ته دا وایو چې ته د مسلمانانو په ملک کې، نو اصل دا دی چې دا به مسلمانانو حلاله کړي، او اصل په خوراکو کې حل دی. په داسې حالاتو کې ښه که چېرته یو سړی دی اوس د مشرکانو او د مجوسو په ملک کې اوسېږي، د بت پرستو په ملک کې اوسېږي، او په ده باندې اشتباه راله شک کې شو چې دا به مسلمان دا څاروی حلال کړی که دا به مشرک مجوسي حلال کړی. نو اصل څه دی؟ اصل دا دی چې دا به مشرک حلال کړی. ولې؟ ځکه چې دا ملک د مشرکانو. اصل ته واپس شو، مسله حل شو. دا ډېر ښکلې بنیادي فایده ده. ګورئ، هر ځای کې چې شک پیدا شو اصل ته واپس کېږي. لکه اوس یو سړی دی اودس چاردام کوي، اوبه یې وموندې د هغې دپاره، دا اوبه لږې بدلې شوي دي خو پلیتوالی پکې نه ښکاري، او دی شک کې دی چې یاره دا به پلیت وي که نه. موږ اصل ته واپس شو. اصل دا دی چې د اوبه پاکې دي. د دې سره وسوسې هم ختمېږي چې اصل ته سړی واپس شي. لکه اوس یو سړی دی اودس یې وکړو او بیا حرکت محسوس کو په خپل بدن کې، او شک پیدا شو چېرې زما به اودس مات شوی که نه وی، نو څه ته به واپس کېږي؟ اصل دا دی چې اودس نه دی مات. دا وسوسه ده، یقیني خبره خو نه ده. او حدیث کې هم دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ چې څو پورې درته بین نه یې راغلی، بین د باندې نه یې لګېدلی، اواز دې نه یې اورېدلی، اودس نه دی مات. مطلب د دې حدیث څه دی؟ مطلب دا دی چې په وسوسو باندې دین نه دی بنا، په شکونو باندې دین نه دی بنا. زموږ دین واضح دی، بلکل واضح. اصل ته رجوع کوه. زموږ په دین کې وسوسې او شکونه دا قسمه خبرې نه چلیږي. نو دا هم د دې حدیث یو لویه فایده وه. او باقي فایدې چې دي هغه په خپل ځای کې بیان شوي وي د الله په توفیق سره. شروع به کوو اوس انشاءالله د اووم حدیث نه. په دې کتاب کې اووم حدیث چې دا حدیث هم
بعض علماء په هغه حدیثونو کې شمارلی دی چې دا وی د دین بنیادی حدیثونه دي. دا حدیث دی عن ابي رقية تميم بن اوس الداري رضي الله عنه. حدیث دا ابو رقیه دی تمیم بن اوس الداری. وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کړی دا الدین النصیحه، دین د خیرخواهی د نصیحت او د اخلاص نوم دی. ډیر فائدہ من حدیث دی. دا وضاحت کې به تاسو واورئ بیا دې فائدہ. دین د څه نوم دی؟ الدین النصیحه، دین د نصیحت د خیرخواهی او د اخلاص نوم دی. قلنا لمن، صحابه کرامو تپوس کو د چا د پاره؟ اخلاص، نصیحت، خیرخواهی د چا د پاره؟ لله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم. د چا د پاره؟ د الله د پاره، د الله د کتاب د پاره، د الله د پیغمبر د پاره، د مسلمانانو د مشرانو د پاره او د مسلمانانو د عوامو د پاره. د حدیث امام مسلم راوړی او چې کله وضاحت وکړو نو تاسو په انشاءالله ښه پوه شئ. راوی د دې حدیث دی تمیم بن اوس الداری رضی الله عنه. نږدې ورځو کې موږ د دې تذکره اورېدلې وه. دجال سره خو ملاو شوی خو نږدې کم درس کې تذکره؟ سیرت درس کې. 9 کال کې راغلی و که بالکل پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته راغلی. 9 کال کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته راغلی، اسلام قبول کړ. چې بیا دغه ټیم کې د دجال هغه قصه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بیان کړی، جساسه، هغه حدیث الجساس پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ملګرو ته بیان کړو. دې کې یو فایده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره د چا نه اورېدلې وه؟ د دجال ده. دا قصه د تمیم نه اورېدلې. لکه مخکې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دجال باره کې خبرې کړې وې، ځکه هغه حدیث کې دا دي موږ بیان کړی. پیغمبر وایي زه خوشحاله شوم چې د ده خبره بالکل هغه شان ده لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې کړې وه. خو دې ځکه دا قصه پیغمبر روایت کوي د چا نه؟ د تمیم نه. او دې ته علما وایي روایت الاکابر عن الاصاغر، د مشرانو روایت د کشرانو نه. کله ګوره مشران روایت بیانې د چا نه؟ د کشرانو نه. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم کومه هستی ده خو خبر را نقل کوي د چا؟ د تمیم رضی الله عنه. دا پکې یو فایده او یاد یې کوي. دا ابو رقیه، د ده کنیت ابو رقیه دی، تمیم خپل نوم دی. دی په 40مه هجري کې وفات شوی دی بیا، او ډېر مشهور صحابي دی. او ما په سیرت کې چې کله د ده واقعه بیانوله، د ده قوم چې کله راغی او دوی اسلام قبول کړو، نو هلته ما د ده بعض فضایل بیان کړي، هغې ته رجوع کولی شي. د حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الدین النصیحه، دین نصیحت ته وایي. دین څه ته وایي؟ نصیحت ته وایي. د نصیحت څه معنی ده؟ خیرخواهي، اخلاص. خیرخواهي او اخلاص. عرب دا خبره کوي چې کله ګبین ویني او بالکل صفا سوتره ګبیني، اصلي ملاوت پکې د څه شي نه وي، وی عسل الناصح. دا ګبین څه دی؟ سوچه دی، یو ته نصوح وی. نو ځکه دی نصیحت ته نصیحت وی، ځکه چې دې کې خیرخواهي او اخلاص پروت دی، ملاوت پکې نه وي. دغه شان عرب چې دی درزي ته ناصح هم وی، عرب درزي ته هم ناصح وی. ولې وی دی 2 ټوټې یو کوي، او د ستن نه د ستن په کوم باندې چې جامې ګنډي، د دې په عربۍ کې یو نوم دی المنصحه. المنصحه. خنو د نصیحت چې څوک کوي نو دی هغه کمی چې کوم په دې انسان کې دی د هغې د ختمولو کوشش کوي، لکه څنګه چې درزي په کپړه کې څه سوری وشي یا وشلېږي نو د هغې د ګنډلو د یو کولو
کوشش کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم الدین النصیحه، دین د خیرخواهی نوم دی، دین د اخلاص او د نصیحت نوم دی. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو، دا اړیکه ونیوي چې د چا دپاره، د اخلاص د چا دپاره، خیرخواهي د چا دپاره، او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. د غلی کېدو څه فایده ده؟ شوق پیدا شي. څوک چې دا خبره اوري پکې به څه پیدا شي؟ شوق به پیدا شي. ډېر حدیثونه داسې راغلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ډایرکټ خبره نه کوله، داسې به وایي 3 کسان دي چې هغه به داسې 4 کسان دي، و داسې کوي دین نصیحت دی، خیرخواهي ده. د چا دپاره؟ غلی شو. صحابه کرام په خپله تپوس وکړو. د دې داسې مثال دی، یو حدیث دی متفق علیه، حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وایي اخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن، ما ته د هغې ونې په باره کې خبر راکړئ چې هغه د مسلمان په شان ده، مسلمان په شان جړله مضبوطه ده، د مسلمان په شان څانګې د هغه ونې چې دی بره دي، بر طرف ته دي او مضبوطه ونه ده، مزیداره میوه ورکوي. نو قوم یو بل ته کتو، عبدالله بن عمر وایي چا یو ته کتو چا بل ته کتو، او بیا بعضو به کیسې چلو کو د دې شړو میرو دا کمې ونې چې دي دا یې ذکر کولې، چا وی دا ونه ده، چا وی دا ونه ده. عبدالله بن عمر وایي زما زړه کې دا خبر راله والقي فی نفسي انها النخله، زما زړه کې دا خبر راله چې دا کجوره ده، کجوري ونه. نو ویې د ولې نه؟ فجعلت اريد ان اقولها، یومې چې پیغمبر له جواب ورکوم پاسم ویم چې یا رسول الله د کجوري ونه فاذا اسنان القوم، خو مشران ناسو مجلس کې فاهاب ان اتکلم، زه هیبت را باندې راغی مشرانو په مخ کې به څنګه خبرې کوم، داسې محترم خلک وو. علم د پاره ادب د ټولو نه اهمه خبره، ادب د پکې نه که نه دین نشي زده کولی. ادب او ادب، ادب او ادب. داسې ادب په سلفو کې چې تپوس یې مه کوه د استاز، د عالم، د مشر، د سپینګیري، د دینداره، د هر سړي به هغوی خپل یو ادب، خپل یو مقام به یې ورکړی. اوس دا وګوره عبدالله بن عمر ته جواب معلوم دی. یو روایت کې راځي وایي زړه کې مې و چې ویمه، خو هلته ابوبکر او عمر ناست، په یو ځای کې د ابوبکر او عمر ناستي، نو هلته به څوک خبره وکړي؟ دې ته د مشرانو قدر وایي. کله چې د قدر او احترام د استادانو کو، د علماو، د دیندارو، نو الله به دې وځلی، الله به دې وپړقی، او الله به درته علم نصیب کړي، الله به دې په دین باندې پوه کړي. بې ادبه سړی، بې ادبه دی نه په دنیا کې کامیابیږي او نه په دین کې کامیابیږي. دا چې د هر چا خولې ته وردانګي، نه استاز پیژني، نه مشر پیژني، نه کشر پیژني، نه سپینګیری پیژني، نه دینداره پیژني، نه دا پیژني چې دا پوهه دی که بس چې د چا په مخ کې به لګیا وي. نو د یو نیم سړی په مجلس کې چې شروع شي، لکه اوس داسې عام تپوس وي دا مسله څنګه به دی به راودانګي. ښه سپینګیري ناستې لږ صبر خو وکړه، علما ناستې لږ صبر خو وکړه که نه، نو د عالم خولې ته به وردانګي، د سپینګیرو خولې ته به وردانګي. احترام او احترام زما تاسو ته زړه نصیحت دی. ګورئ الحمدلله په تاسو ټولو باندې زموږ ښه ګمان دی، تاسو ټول ډېر با ادب او احترام والا خلک یې، خو نصیحت دې دپاره کوو چې ځان په دې طریقه باندې ښه مضبوط کړه، دې دپاره نصیحت کوو، د فایده مخې ته راغله. او زموږ مقصد په درسونو کې ورېده نه چې کتاب ختم کو او حدیث ختم کو، مقصد مسلمانانو ته فایده بیانول دي چې دوی ته څه خیر ورسي.
نو دا زموږ ټولو دپاره نصیحت شو دی حدیث کې مخې ته راغی چې عبدالله بن عمر د مشرانو د لاسه جواب ورنکو. حالانکه جواب یې جواب یې صحیح و، ځکه چې وی فلما سکتو ټول غلی شو قال النبي صلی الله علیه وسلم هي النخله، اخو د کجوري دا ونه ده که وی بیا ما عمر رضی الله عنه ته وی کور ته چې رالو پلار ته وی چې ما ته پته وه، وی ما ته وی چې ویلی به دي تا جواب ولې نه ورکړو، که تا جواب ورکړی وی نو زما دومره د دې دینم خوښ و، یعنې په دې زه خوشحالېدم چې زما بچی په دین پوهېږي، زما بچی لا دومره دی چې د دین په باره کې جواب ورکوي. نو ډېر احترام کوي د مجالسو او د مشرانو او د استادانو او د سپینګیرو، او انزل الناس منازلهم، هر سړي له هغه مقام ورکړي کم چې د هغه دی. الله به دې ډېر اوچت کړي، ډېر به دې اوچت کړي الله. الله دې په موږ کې آداب پیدا کړي، کوم چې اسلامي آداب دي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته علم نافع نصیب کړي. خبره مې دې پورې راواغسته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقو خبره به وکړه، بیا به څه شو؟ غلی به شو چې د ملګرو کې شوق پیدا شي چې دوی څه وایي. نو الدین النصیحه، دین ټول په خیرخواهۍ کې را جمع دی. د دې داسې مثال دی لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي په سنن ابي داود کې مشهور حدیث دی الحج عرفه. حج څه دی؟ عرفات. بنیادی خبره وي په حج کې عرفات دی. نو دلته معنی دا شو چې په دین کې بنیادی خبره څه ده؟ نصیحت دی. او نصیحت څه ته وایي؟ خیرخواهۍ ته وایي، اخلاص ته وایي. په دې معنی باندې ډېر حدیثونه راغلي دي، لکه یو څو به زه تاسو ته ذکر کوم. یو حدیث کې داسې راځي د جریر بن عبدالله رضی الله عنه، او مشهور دی جریر په دې باب کې. دغه حدیث په دې باب کې علما لازم ذکر کوي. وی چې بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة. وی ما د پیغمبر سره بیعت په دې خبره کړو، د توحید په کلمات د پیغمبر په تابعداري په شهادتینو باندې، او دا چې مونځ به کومه، زکات به ورکومه، او د خپل مشر امیر او د حکمران خبره به منمه، دغه اطاعت به کومه، والنصح لكل مسلم، او د هر مسلمان خیرخوا به یم. په دې ته ګوره پیغمبر بیعت اخیستی چې د مسلمان دپاره به څه خیرخواهي. والله العظیم والله العظیم که چېرته موږ ټول د یو بل دپاره خیرخوا شو که نه، نو تاسو به وینئ چې دا معاشره، دا قوم، دا امت الله کوم ځای ته رسوي. د مسلمانانو احوال به برابر شي. دا خبرې په کتابونو کې او په درسونو کې پاتې شوي دي. خبرې به څه کې پاتې شي؟ په درسونو کې او کتابونو کې دي. حقیقت لراشه ته خیرخواهي ډېره لږه ده. زه ستاسو ته یو قصه بیان کوم د جریر، دا صحابي د پیغمبر چې د بیعت اخیستی وکړي، او صحابه کرام خو بیا ناشنا خلک وکړي. امام طبراني دا روایت راوړی چې جریر سره یو غلام و، یو مری خادم و. نو ویلېږي وی لاړ شه ماله یو اس واله. جریر د خپل خادم ته څه وی ماله څه واله؟ اس واله. نو هغه له په 300 درهمه اس واغستو، او هغه اس واله هم د ځان سره راوستو چې پیسې دله درکړي. یعنې اس هم راوستو او د اس هغه مالک هم راوستو، دواړه راغلو. جریر ورته وی د اس ته چې وکتو، ګوره سبحان الله خیرخواهي څه ته وایي، زده کې ښه مسلمان دپاره خیرخواهي. جریر ورته وی د اس واله ته وی فرسک خیر من 300 درهم. وی ستا دا اس خو د 300 درهمونه غوره دی. اتبیعه ب400 درهم، په 400 خرڅې. ګوره خبره په څو شوې ده؟
300 په 400 خرڅه هغه ته ذلک الیک یا ابا عبد الله ابا چې تا ته څنګه مناسب ښکاري اوس هلته ده بیعت کړی چې زه به څه یم خیرخوا یم او دلته خبره دي اسوله چا ته واپس کړه جریر ته واپس کړه جریر وایي چې بس تا ته څنګه ښکاري نو هغه وایي ما ته خو دا ښکاري چې د دې 400 نه وره دي په 1500 خرڅې هغه ته جریر بس تا ته ابو عبدالله وایي ستا ابو عبدالله چې خبره واپس کړه خو هلته بیعت کړی نو هغه وایي که ما ته دې واپس کړه دا خو د 500 نه زیات دي په 600 خرڅې او روان 800 ته خبره ورسېده اګوره په 300 خرڅو خبره څو دراله 800 وی فاشتراه بها پاته سوی تی واغس نو بیا خپل غلام ته وی سبحان الله وی حق تباشي وی د دې عربو عادت دي چې خیری نه دي جنې تباشي پرشتیا عزیز وی تباشي انطلقت لتبتاع لي دابه لاړې زما دپاره دې اس اخیستو د دې دپاره مې لېږلی وي نو ما پسې دی سړی م راوست او بیا هغه سړی وي ما ته وایي چې ماتره څه چې ته وایې څه چې تا ته ښکاري نو وي ما خو هلته د پیغمبر سره بیعت کړی چې زه به خیرخوا یم او هغه به خبره ما ته راواپس کوله چې څه ته به مناسب تا ته ښکاري نو ما ته خو مناسب دغه ښکاري ده کومه جواب ما وي نو یې سړی دې راپسې م راوستو داسې سره ځکه دلته به 300 خبره ختمه کړې خو به ختمه شوې وي خو هلته هغه سړی راوست او سړی جریر ته ووایي چې څنګه تا ته مناسب ښکاري او دا خو سم مؤمنان دي مناسب خو وی داري چې 300 خو نه دی او بیا مناسب وی داري چې د 400 هم نه دی مناسب دا دی چې د 500 هم نه دی د 600 هم نه دی د 900 هم نه دی مناسب خدای د 800 دی نو د 300 نه خبره ورسېده څه ته 800 یو روایت کې راځي فقیل له فی ذلک وی چا ورته وایي چې ابو عبدالله جریر داسې ناشنا سړی د 300 هستې ورسو 800 ته دې خبره ورسوله وی انی بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم علی النصح لكل مسلم ما د پیغمبر سره بیعت کړو چې زه به د هر مسلمان خیر خوایم الله اکبر دې خیر خوایم چې دې نه ما وی کنه دا خبرې پاتې شوي دي په کتابونو کې او دا هغه ځوانان هغه په خاورو کې پراته دي اوس خیر خوایي ډېر لږ خلک شتي لږ خلک دي حالانکه پیغمبر څه وایي صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري کې د حدیث صحیح مسلم کې مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد د مسلمانانو مثال په مینه کې په محبت کې په شفقت کې دي سیده لکه یو بدن اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى دی بدن کې چې یو اندام باندې تکلیف نو ټول بدن په تکلیف کې یو روایت کې دي راځي المؤمنون كرجل واحد مؤمنان ټول د یو سړي په شان دي ان اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر که په سر یې درړی شي نو په ټول بدن تکلیف دا خیر خوایي انما المؤمنون اخوه چشو دا آیت چې مؤمنان نورونه دي مؤمنان د یو بل ورونه دي اوس خو بیا زموږ په دې قوم کې د خپل قوم خبره وکړو په دوی کې خو داسې خلک هم شتي چې بل په تکلیف کې ویني انتهایی پې خوشحالېږي لکه اوس په دیره کې یو کس یې کاري نشته او دی دې تپوس کوي بھئی ستاسې کار شته که نه څه خوشحالېږي چې څوک ورته وایي زما کار نشته په دې انتهایی خوشحالېږي چې ته ورته وایي چې په ما قرضه ده او په ما تکلیف دی او یا یې زه نور مزدوري نشم کولی بیمار یم زه نهایي ځمه
زه ختموم هلته دیم خوشحاله شي. دا لا پرېږدئ چې تاسو سره مرسته وکړي. ابروز ما تاسو ته قصه بیان کړې که نه؟ ښه قصه ما بیان کړې وه، کارنامه ما تاسو ته بیان کړې دلته که نه؟ نه هغه نه، هغه خو ما بیان کړې وه. هلته کس چې بیمار پروت و هغو ته دیره ټوله پرېښوده، ټوله دیره ورته پرېښوده، هغه په خپله کمره کې بیمار پاتې شو. او هغه بیمار په باره کې نن راته بیا چا خبر راکړو چې وفات شوی دی. نو د 2-3 ورځو بیمار و، د 100 ورځو خدمت و، او د هغې دپاره ته هغه دیره پرېږدي او هغه ځای پرېږدي چې په ده به اوس پیسې لګول غواړي او د ده سره به هسپتال ته تله غواړي او د ده سره به منډه وهل غواړي. چی شوه خیرخواهي؟ خیرخواهي ده ورکه شوې ده نن سبا، الا من رحمه ربي، چې الله پې رحم کړی او دا ډېر لږ بندګان دي. وقلیل ما هم، ډېر لږ دي چې دا د مسلمانانو خیرخواه دي. هغه حدیث ګوره موږ بار بار وایو، لا یؤمن احدکم، یو سړی د هغه وخته پورې مؤمن نشي جوړېدی تر څو چې د خپل مسلمان ورور دپاره هغه سنې خوښ کړي کوم چې د ځان دپاره خوښوي. زه وایم دا خبره زه یقیني کومه، په دې حدیث باندې عمل انتهایی ګران دی، انتهایی ګران دی، ډېر ګران، ډېر ګران دی. لکه پیغمبر دا نه دي ویلي چې د مسلمان دپاره ښه شی غوره که، نه نه، وایي څه چې ځان له غوره کې ابه بل له غوره کې، ډېر ګران کار دی، ډېر ګران کار دی. څه چې د خپل بچي دپاره غوره کې د بل د بچي دپاره به غوره کې، څه چې د خپلې ښځې دپاره غوره کې دا بل د ښځې له به غوره کې، څه چې خپلو مشرانو له غوره کې دا بل مشر له به غوره کې. او نن سبا خو حالت دا دي چې بل ته نقصان په څه طریقه ورسول، عیاذ بالله، بل په څه طریقه باندې کندې ته راواچوه، په څه طریقه باندې بل کمزوری کا، په څه طریقه باندې ورته نقصان ورسوه. حالت خو دې ته رسېدلی دي. نو خیرخواهي الله دې به موږ کې پیدا کړي. الدین النصیحه، دین د خیرخواهۍ نوم دی، اخلاص نوم دی. خنو د الله دپاره، لله، اخلاص د الله دپاره، نصیحت د الله دپاره. نصیحت د الله دپاره څه معنی ده؟ یعنې د الله دپاره اخلاص. د الله دپاره اخلاص څه ته وایي؟ یعنې خالص عقیده ساتل، سوچه عقیده ساتل د الله په باره کې، د توحید عقیده به ساتي د الله په باره کې. نصیحت شروع کېږي د دې ځینه، خیرخواهي شروع کېږي د دې ځینه، اخلاص د الله په باره کې. نه چې یو سړی د عامو خلکو سره مخلص دی، خیرخواه دی، او د الله په باره کې اخلاص نشتی. نه، شروع به د کوم ځای نه کې؟ د الله نه به شروع کې. اخلاص د الله په باره کې څه معنی ده؟ یعنې د توحید عقیده به ساتي، د الله سره به په الوهیت کې، په ربوبیت کې، په اسماء و صفاتو کې، خصوصیاتو کې، په دې کې به سره څوک نه شریک کوي. دې ته وایي اخلاص د الله دپاره. او څه چې راته الله وایي هغه به کې، چې د څه نه دې منع کوي د هغې نه به ځان منع کوي. دې ته وایي اخلاص د الله دپاره، لله، د الله سره مخلص اوسه. د الله سره مخلص به څنګه؟ کومه کلمه چې دې ویلې ده که نه، لا اله الا الله، په دې باندې مضبوط اوسه چې د عبادت حقدار یک یوازې الله دی، او څه چې راته دغه الله وایي هغه به کومه، او چې د څه نه مې دغه الله منع کوي نو د هغې نه به منع کېږم. دې ته وایي اخلاص د الله سره، مخلص اوسه د الله سره. بیا ولی کتابه، د الله د کتاب سره به مخلص اوسي. نصیحت د الله د کتاب دپاره معنی ده چې د الله د کتاب دپاره به مخلص اوسي.
او په دې کې ټول آسماني کتابونه داخل دي او په آسماني کتابونو کې به غوره کتاب کم یو دی؟ قرآن کریم دی. خو قرآن کریم سره به څنګه مخلصي؟ په دې به ایمان ساتي چې دا یقیني د چا کتاب دی؟ د الله طرف نه راغلی. دې ته اخلاص د قرآن سره. دویم په هغې باندې به عمل کوي، په قرآن باندې عمل. قرآن چې د څه نه یرولی د هغې نه یریږه، چې څه یې درته ویلي دي په هغې امر په هغې عمل کوه، او د دې قرآن تلاوت کوه، د دې قرآن دفاع کوه، د دې قرآن طرف ته دعوت ورکوه، او په هغې باندې صبر کوه. د ټول اخلاص دی د الله د کتاب دپاره. په دې کې ډېر کمی دی، شته که نشته کمی په موږ کې؟ ډېر زیات. په خوله باندې زموږ چې د الله په کتاب باندې ایمان دی. سوال وکاسي وایي د الله په دې کتاب کې تا ته څو صورتونه یاد دي؟ زه به حقیقت ویم خفه کېږي مونږ دلته هم ډېر شی ناست دي چې الله بخلي. تپوس دې وکړو تا د الله په کتاب کې څو صورتونه یاد دي؟ نو دی به وخاندي جي د اخري لنډي نه دي، دا لنډي. زه په دقه لنډو صورتونو کې یو راته برابر واوروځه. قل اعوذ برب الناس سیوه، نو دی به شروع کې کل اعوذ، د اول نه د غلط وي. هغه یو صورت ورته یاد دي، هغه به تم ګډوډ شروع. اعوذ کوم ځای کې دی؟ او کل کوم ځای کې دی؟ او قل هو الله احد کوم ځای کې دی؟ سوره فاتحه تی وور هغه به ورته صحیح نه ورځي. چی شو اخلاص د الله د کتاب دپاره؟ جمع ته ورمخکې که پته به یې ولګي د الله د کتاب. مړه وې لنډي صورتونه یاد کړي چې څه پې کېږي؟ مونځ پې کېږي. او ته دنیا دومره وګټئ چې ګزاره پرې رواني نه ګزاره نه، دنیا کې څوک ګزارې کوي؟ بنګله یې ودرولې ده، نیم کیلې جیداد یې اخیستی دی، دلته سپینګیری شو، ملا یې پکې ټیټه شوه، خو دنیا نه پوره کېږي. او دین دپاره لنډي صورتونه صرف یاد کړه چې مونځ پې کېږي. خو دقه لنډو صورتونو کې ماته یو صورت واوروځه. کم یو؟ وایي کم چې راته ډېر ښه یاد یې هغه واوروه. ته ګوره چې په دغې کې دی څومره غلطیانې کوي. زه تاسو نه دا تپوس وکړمه، دا د ټول نه زما تپوس دی. دلته ناست دي که زما بیان ګوري او که اوري، د روجې نه به تا څو پېرې قرآن ختم کړی؟ د روجې نه به تا څو پېرې قرآن ختم کړی؟ جواب یې تاسو ټولو ته معلوم دی، هر سړي ته خپل حال معلوم دی. نو بیا راشي موږ ته وایي په ژوند کې برکت نشته. په ژوند کې د برکت هغه کتاب انزلناه الیک مبارک. الله وایي دا د برکتونو ډک کتاب ما درلېږلی. هغه د برکت ډک کتاب ته پرېښودی. ستا په کور کې برکت د کوم ځای نه راځي؟ ستا په ژوند کې به برکت د کوم ځای نه راشي؟ ستا په بچو کې به برکت د کوم ځای نه راشي؟ هغوی قرآن پېژني نه. ستا ښځه مشران سپینګیري وایي موږ قرآن نشو ویلی، کوم ځای نه به برکت راشي؟ دا تپوس زما دا دروند دی که نه دی چې روجې نه بعد د څو پېرې قرآن ختم کړی؟ ډېر تکړه سړی وایي، ډېر تکړه. روجې چې ختمه شوې ده، تېر شوي روجه تقریبا 10 میاشتې کېږي. 10 میاشتو کې یعنی یو پیر به دې نه ختم کړی؟ ګرانه ده. حقیقت 10 میاشتو کې یو پیر قرآن ختم نه شو. الله اکبر. سلفو کې به بعضو دا وي چې د میاشتې نه راکته کې زړه یې مړلی، د میاشتې نه چې زیات کې زړه یې مړلی. یعنې وي چا چې میاشت کې قرآن ختم نه کړ، دا میاشت هغوی ته ډېر غوړ دغه ښکارېدو. وي چا چې میاشت کې ختم نه کړو، وي بس بیا تپوس مه کوه چې میاشت کې دی قرآن نشي ختمولی.
او چې هغه مشران وې او ما ورته ویلي چې په لسو کې نه دی ختم کړی، په لسو میاشتو کې دلم نه دی ختم کړی. زباني موږ زباني وایو چې ډېره ګرانه ده. نه ناظره زباني ختمول. زباني چې زم چې یو سړي ته د یو 50 سورتونه خیات کې دم غنیمت دی. 50 سورتونه چې خیات کې ما دې ملګرو ته ډېر پخوا ویلو، یاره د نن 8 کاله مخکې ما په دې باندې یو بیان کړی او ما دې ملګرو ته دا ویلو ما یو آیت روزانه یادوئ او ما په یو ورځ کې نشي یادولی، په 2 ورځو کې یو آیت یادوئ. هسې که چا زما په هغه نصیحت عمل کړی په 9 کالو کې به قرآن نو ختم کړی، یعنې که ختم کړی نه څومره لویه برخه به یې ویلی، خو که چا پې عمل کړی. نن درته بیا هغه نصیحت راته زه کوم، بیا درته وایم فیسبوک دی چې دا کم ټیم ورکې د دې 10مه حصه قرآن له ورکه. فیسبوک له چې کم ټیم ورکې 10مه قرآن له ورکه، ته ګورې تا ته څومره قرآن یادېږي. او ما تاسو ته مخکې خبره کړې وه، مشهور واقعه وه، د عربو یو زنانه و 4 کاله عمر یې قرآن یې ختم کړی، 4 کالو په عمر کې قرآن ختم یاد کړی. او زمونږ هغه به ځوان راشي وایي زه دا غټ بلاک وایي زه 5 یو ځای چتولی شم، او سیمټو بوجي وي 2 خېجو او ما توړ ولور کوي دیوال دله په 2 منټه کې دوړه کو. او قرآن ته وایه سوره اخلاص وایه دومره به دله پکې بریکونه ولګي او کتبره به شي چې بېته حالاتو ته ګوره. ځوان هغه پرېږده بوډا خو وایي زما وایي ژبه پیړه شوې ده، وایي زمونږ وخت تللی دی، دین چېرته وخت ځي؟ د عبادت وخت چې ته ختمېږي، عبادت خو د مرګه پورې دی، عبادت د مرګه پورې دی. نو الله په هغه غرونو باندې لوی رحم کړی چې قرآن مزیدار ویلی شي او بیا چې زباني یاد کړی الله اکبر، او بیا چې ورته ترجمه ورځي او بیا چې په تفسیر باندې پوهی. څه خواږه نعمتونه دي، څه خواږه نعمتونه دي. چې ورمخکې شي یو امام مانځت او شروع کی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. عجیب خوږ اواز کې لګي دا ور ډېر اوچت نعمت دی، الحمدلله علی ذلک. خوږ اواز د قرآن ښایسته تلاوت، په ترجمه هم پوهېږي، په تفسیر هم پوهېږي او په منځه کې ویلی هم شي او زباني ورته یاد هم دی. باچا دی، دا څه دی؟ باچا دی. ما ته دغه دنیا والا قصې مه کوه چې د سره په کروړو ځمکې دي ورسره که دا قرآن دا ما سره قبر ته ځي، قبر ته ستا دا کروړو ګوره قبر ته نه ځي، ستا جیداد قبر ته نه ځي، ستا مزدوري قبر ته نه ځي. دا قرآن دا چې زما سینه کې دی دا ما سره قبر ته ځي. دا دین چې کوم زمونږ په سینو کې دی دا به موږ سره قبر ته کوځي. دا علم چې کوم موږ سره دی دا به موږ سره قبر ته ځي. کله چې عمر بن خطاب رضی الله عنه وفات شو کنه، عبدالله بن مسعود سخت جړل، ملګرو ته ډېر جاړې وي. جاړم به نه، دین لسی سی علم نه حیثې به کوي نن په قبر کې کېښو. عمر بن خطاب د علم نه ډکو، دا علم ستا په سینه کې دی، دینداري دا قرآن دا ټول تا سره قبر ته ځي. قبر به درته رڼا کېږي د الله په اذن سره. او چې د کم طرف نه حدیث کې راځي کنه چې د کم طرف نه د ملائک راځي هر طرف نه په دفاع کې یو عمل ولاړي والو ته به دې نه پرېږدي. ابولس به کې مولوي صاحب ویلي کښېنې ورته چې د جمعې پورې ورته ناست شي، په دې کار نه کېږي جمعې پورې ورته کښېنه، عمل وکړه. د یو طرف نه دلم د
هغه ملائک نشي راتلی کوم چې سزا ورکوي مونځ به رامخې ته شي نه ده خو به مونځ کو قرآن نه ده خو به قرآن وي صدقات زکات جهاد ذکر اذکار عبادات علم دا هر څه به راتاو شي د دې مړي نه سم لکه مضبوط دیوال چې ورته وویلی شي د عذاب نه بچ شي د الله په اذن سره نو د الله د کتاب دپاره مخلص شي ګورئ مخلصین جان نه جوړ کړي د الله د کتاب دپاره اخلاص وکړي د الله د کتاب سره د نن نه شروع کړي لږ لږ یادوئ اول خو د یادول پرېږده یادول خو ډېره لرې خبره ناظره څومره کسانو ته به دلته صحیح یادېږم چې ډېر لږ کسان وي چې ناظره ورته صحیح یاد ناظره قرآن صحیح نشي ویلی او بیا خبرې نورې موږ شروع کړو نو دا قرآن خپل برابر کړي نو سبق الحمدلله موبایل راوتي د یو قاري پروګرام پکې ور واچو ګوته پې داسې کېده کوم صورت چې وی تلاوت به ورسره ملایږي او هغې څه ګوره ووایه او بیا ترجمه او تفسیر او نور ستاسو خپله مرضي ده لله ولکتابه ولرسوله دریم مخلص به د چا سره پیغمبر سره نصیحت د پیغمبر دپاره یعنی مخلص اوسه د پیغمبر سره ښه د پیغمبر سره به څنګه مخلص اوسي په هغه باندې به ایمان راوړي او د هغه تابعداري به کوي ټول نه لوی اخلاص د پیغمبر سره دا دی د پیغمبر لار راونیسه او د جامې به د غاښونو کې راونیسه لکه څنګه چې پیغمبر وایي مضبوط یې راونیسه داسې چې څوک دې ته اخوا دېخوا نه کړي د پیغمبر سره اخلاص لري چې د هغه مرسته وکړي د هغه دفاع د پیغمبر مرسته کله چې ژوندی و د هغې دپاره خو الله ځان له قومونه پیدا کړي وو هغه څوک وو هغه صحابه کرام اوس د پیغمبر د وفات نه بعد مرسته د هغه دا ده چې د هغه د حدیثونو د دفاع وشي څوک په د حدیثونو اعتراض کې د هغې جواب وشي څوک په پیغمبر اعتراض کې د هغې د جواب وشي د پیغمبر سیرت تی بیان کړی شي د پیغمبر احادیث تی نشر کړی شي د ټول د پیغمبر دفاع د هغه سره محبت دی او دی پیغمبر چې څه ویلي دي په هغې باندې عمل کول او چې رسنه یې منع کړی د هغې نه ځان منع کول د اخلاص دی د پیغمبر سره اخلاص د پیغمبر سره دا دی چې ته د هغه په نقش قدم روان شي څنګه چې د پیغمبر شکل صورت و داسې به ستایي څنګه چې د هغه غمخادي وه داسې به ستایي څنګه چې د هغه لباس و داسې به ستا لباسي څنګه چې د هغه عبادت و داسې به ستا عبادت وي دا قصې به پکې نه کوي چې زما مذهب او ستا مذهب تاویلې ماویلې او سعودي عرب ولا جدا او پاکستان ولا جدا او افغانستان ولا جدا او دا قصې به پرېږدي د پیغمبر لار به مضبوط راونیسي کاغه لاره د مور پلار خلافي کاغه د قوم خلافي کاغه د جبې خلافي کاغه د عاداتو خلافي کاغه د زمونږ د رواج خلافي خو ته به پې عمل کې دې ته وایي د پیغمبر سره مخلص اوسېده حتی الوسع به کوشش کې د پیغمبر په حدیثو باندې د عمل کولو ولأئمة المسلمین او نصیحت د مسلمانانو د مشرانو دپاره د مسلمانانو د مشرانو سره به د هغوی خیرخوا به د مسلمانانو د مشرانو به څه خیرخوا به د مسلمانانو مشران په دوه قسمه دي یادې کوي یو خو مشران ائمة المسلمین څوک دي د باچایان حاکمان امیران مشران دا ټول په دې کې دننه راغلو مسلمانان باچایان حکمرانان ټول دې کې دننه راغلو د دوی سره به مخلص اوسي د یاده کې دا فایده د ډېرو خلکو ته نه ده معلومه د مسلمانانو د مشرانو سره به مخلص د هغوی خیرخوا به ښه نو د هغوی سره خیرخواهي څه ده چې د هغوی خبره به مني د مسلمانانو د مشرانو د باچایانو د حکمرانانو یو مسلمان حکمران دی خلیفه دی باچا دی د هغه خبره به مني الا څه چې د ګناه امر درته وکړي چې د ګناه امر درته وکړي بیا نه لکه هلته واضح حدیث دی چې د مخلوق د خالق په نافرمانی کې به د مخلوق خبره نه منلی کېږي
دغه شان د مسلمانانو د مشرانو سره خیرخواهي دا ده چې جهاد بم د هغوی په مرسته کې هغوی پسې به شاته منځونه کې او بغاوت به نه کې په هغوی باندې. مسلمان باچا خلاف به بغاوت نه کې او نه به نور خلک راپاسې بغاوت باندې. خیرخواهي دا د مسلمانانو د باچایانو سره یاد کوي دا منهج چې دا ډیرو خلکو ته نه دی معلوم. خیرخواهي دا ده چې ته به د هغوی سپکاوی نه کوې په منبرونو باندې، کنځلې به نه کوې په باچایانو پسې په مشرانو پسې، بدې ردې ورپسې نه وایې په منبرونو باندې. د خلکو په زړونو کې به د هغوی مقام نه کمې او د هغوی دپاره به دعاګانې غواړي، د هغوی دپاره به دعاګانې غواړي. زموږ دې ډېرو دا ذهن جوړ شوی چې کوم عالم اوس خطبه وکړه او دعا یې وکړه د باچا دپاره یا درس کې څه وایي دا درباري ده. حق پرست خو هغه بل دی د خولې نه پشم ځي ټولې کافران کړو وي دغه حق پرست نه. امام احمد بن حنبل رحمه الله او د نورو سلف صالحینو ډېرو نه داسې خبرې نقل دي چې هغوی باچایانو دپاره دعا وغوښته، بلکې دا به وي هغوی به دا وي که موږ ته پته ولګي چې زموږ یو دعا الله قبلوي یوه، نو هغه یوه دعا کې به موږ دا وایو چې یا الله دې باچا له هدایت ورکړي. ولې؟ وایي چې دا باچا چې سیده شو نو ټول قوم سیده شو، ټول ملک برابر شو. نو دا خو ته یو جلدې دپاره دعا غواړي. اوس د دې چې دا علما چې کوم پوهه دي د دې مبارک ملک د علما د خپلو بچیانو دپاره دعاګانې غواړي. نو څومره خیر دی په دې کې، څومره خیر دی په دې کې چې اوس د یو په دعا پکې قبوله شي او الله دې بچیانو ته نیغه لار وښیي او په نیغه لار روان شي او د اسلام خدمت وکړي. نو دا څومره لوی خیر دی. لکه اوس یو عالم لیږي تاسو به یې اورېدلي داسې دعا پکې وکړي وایي الله زموږ دې مشر له توفیق ورکړه چې د اسلام او د مسلمانانو خدمت وکړي. دا څومره ښایسته دعا ده چې اوس یو باچا ته الله توفیق ورکړي د اسلام او د مسلمانانو خدمت کولو، نو څومره خیر دی. یا الله وي داسې ملګري وله ورکړي چې هغه د خیرخواهي چې د دین لار ورته ښیي. دا څومره ښکلې دعا ده. یا الله پلاني باچا د خیر طرف ته مخه کې، څومره ښکلې دعا ده. یا الله وی د لاس او خپو نه د دین کار واخلي، څومره ښایسته دعا ده. نو د مسلمانانو د باچایانو خیرخواهي دا ده چې ته د هغوی دپاره څه وغواړې؟ دعاګانې وغواړې او نصیحت ورته وکړي. نو بیا ګورې دا فایده یاده کوي، ډېره اهمه فایده. هر چا ته نصیحت کول د هغه د شان مطابقي. لکه اوس مثال علاقه کې یو مشر سړی دی، مشهور سړی دی او تا ولیدو په جومات کې او پنسې په ځان پسې راکاږي، هلکه برکه پنسې څه مو خیال دی؟ صحیح ده طریقه؟ غلطه ده. یو کشر دی ولیدو روان دی او په اسلام باندې هلکه پنسې برکه، څه مو خیال دی؟ کشر دی نه کشر دی، هیڅ خبره نه ده. دومره ګټ مقام یې نشته معاشره کې، ته ورته ویې لکه پنسې برکه حرام دي. ده دې دواړو کې فرق کې. دلته یو کشر دی، یو عام مسلمان دی، هلته یو مشر دی، په معاشره کې مقام دی، هغه ته به نصیحت ته داسې کې. نو باچایانو ته نصیحت دې باره کې صحیح روایتونه راغلي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي باچایانو ته به نصیحتونه ښکاره نه کې. ښکاره نه کې څه معنی؟ په منبرونو به نصیحتونه نه کې. نصیحت باچا ته کې څنګه به کې؟ په پټه شرمې به نه، خواله ورشه
کوی نشم ورتلی دیسی چاله ورشه چې هغې خواله ورتلی شي په څه طریقه ورته نصیحت ورسوه عمل پې نه کوي جي چې نیکه ستا غاړه ازادي شو او الله به د قیامت په ورځ د هغه نه تپوس کړي خو ته خو الله په دې نه مکلف کړی چې ته په منبرونو باندې بیا لعن طعن کوه په منبرونو باندې بیا خبرې کوه دا منهج د سلفیت نه دی سلفیت منهج واضح دی الحمدلله مسلمان باچا ته به نصیحت کیږي خو د هغې نصیحت هم خپله طریقه ده هغه په پټه کیږي شرمولی کیږي به نه د خلکو په زړونو کې به بغض نه پیدا کېږي کله پسې یو شی نشر کوه په انټرنیټ کې او کله په منبر پسې خبرې کوه او کله د جمعې په خطبو کې یادوه او کله په درسونو کې یادوه او زمونږ پښتانه خو دې ته سخت خوشوي نرم مولا دی نرم مولا دی سخت ورته خوشحالېږي دې سړي ته چې کوم لګي په باچایانو پسې او په حکومتونو پسې نو مسلمان باچا دا حق دی په موږ باندې دغه شان د هغوی سره خیرخواهي دا ده چې ته کشرانو ته حقوق د مشرانو بیان کړي حقوق د مشرانو چې ګورې د ده په موږ باندې دا حق دی دا حق پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي بغاوت به نه کې د مسلمان باچا خلاف اگر که تا نه مال واخلي اگر که تا سره ظلم وکړي که ملا دله ووایي جیل ته دې واچوي بیا به بغاوت نه کې الا دا چې تاسو ښکاره کفر وینئ او تاسو سره پې دلیل یو څو خبرې دي ګوره د مسلمان باچا خلاف بغاوت نشته مګر دا چې تاسو وینئ ان ترو په دې کار نه کېږي چې هغه وي او ده وي کفرا بواحا کفر وینئ او کفر هم ښکاره کفر شک پکې نه وي چېرې کفر به یو که نه به وینئ کفر ښکاره او تاسو سره په دلیل چې دا کفر دی درې شرطونه دي کنه بیا ورځه پې نه بیا به طاقت ته ګوري بیا به دې ته ګوري چې صحیح شوه دا درې شرطونه خو یو کس کې وموندی شو اوس د ده خلاف وتو کې خیر دی او که شر دی بیا به دې ته ګوري نو دا د غټو علماو مسلې دي د ربانیینو علماو هغوی به دا خبرې کوي هغوی به دا فیصلې کوي او زمونږ په معاشره کې هر چا ته خبره سپارلی شوې ده د وینو په مسلو کې د جهاد په مسلو کې او په دې کې ټول مفتیان دي او بیا به راشي مولوي صاحب ته هسې کې لکه سړی اوس اودسو کې او هغه نه وینه راوځي اودسې مات دی که نه او د جهاد په مسله کې به دې ځان له مفتي مړه پرېږدو موږ ته پته نه ده نو دې مسلو کې به غټو غټو علماو ته رجوع کې هغه علما چې ربانیین دي الله والا دي هغه علماو ته به رجوع کې چې ګوره ما ته پته ده بعض هغه ملګري مې زه پېژنم هغه خلک چې سلفیت نوم استعمالوي موږ سلفیان یو موږ اهل حدیث یو هغه هم د دې منهج نه دي خبر د جمعې په خطبو کې به بچیانو پسې لګي حکمرانانو پسې به لګي دا خلک به بلوه کوي دا خلک به راپاسي بچیانو خلاف دا ټول غیر شرعي کارونه دي او دا د مسلمانانو د مشر سره خیرخواهي نه ده دویم ماوی د مسلمانانو مشران په دوه قسمه دي دویم د مسلمانانو مشران څوک دي علما دي د علماو دپاره خیرخواهي څه ده د هغوی قدر به کې د هغوی احترام به کې د هغوی دفاع به کې او دغه شان چې هغوی درته کم خیر ښیي کم نصیحتونه درته کوي کم دین درته بیانوي قال الله وقال الرسول درته ښیي منهج درته ښیي د قرآن او حدیث په هغې باندې به څه کوې عمل به کې مرسته به یې کوې د دې عالم د دې سره به ودرېږي اوس زمونږ بعض خلک وایي مړه دا وي مولیان وایي دا چاند دی او دا داسې زه حیران شم دې ته چې یو عالم دین بیانوي کېنولی دې ته چې ته به دین بیانوي او ته به جي د جمعې خطبې کوې او ته به جي موږ لمونځ کوې او ته به جي مړی به لمبې او ته به جي جنازه م کوې او بیا په دې کې غریب د داسې موري حواله دی چې دی به جومات له چاندم کوي او مدرسې له به چاندې هم کوي د دې عالم سره خیرخواهي دا ده د ده خیال ساتل څنګه چې دا علما لګیا دي زموږ د دین خیال ساتي نو موږ به راولګو د دې علماو دنیوي چې کوم ضرورت دی هغه به پوره کوو
پړق خو د یو لاس نه خیږي که نه خیږي د یو لاس نه، هغه به دین بیانوي. ولې د دې مولا خېټه نشته، دی به سهار ماښام تا ته ناستي، ته به خپله مزدوري کې دنیا به ګټي، دی به تا ته ناستي، ته به خپلې ښځې له ګټې، خپلو بچو له به ګټې، او دی به دغې شان ناستي، د ده نه ښځې شتي، نه بچي شتي، دی شهوت شتي، نه خېټه شتي. داسې خبره شو. نو دا هم خیرخواهي کې دننه راځي. ولې عامتهم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اخره کې څه ووي؟ او عامتهم، او د عامو مسلمانانو سره به خیرخواهي. عامو مسلمانانو سره خیرخواهي څه ده؟ واضحه ده چې هغوی دپاره به خیر خوښوي، د هر مؤمن دپاره به خیر خوښوي. کوم ځای کې به مسلمان باندې سخته ویني، د هغه سره به ودرېږي. دا خیرخواهي ده، دا نصیحت دی. یتیم، کونډه، غریب، مسکین، فقیر، د دوی سره مرسته کول، د بیمار سره مرسته کول، د بیمار تپوس کول، دا ټولې خبرې په دې کې دننه راشي، ټولې خبرې په دې کې دننه راشي. او نصیحت کول، یو مسلمان په غلطه لار ویني نو هغې ته به څه کوې؟ هغه ته به نصیحت کوې. دا خیرخواهي ده. ګورې بعض وایي د هر سړي خپل قبر دی، دې کې خو څه شک نه شي چې هر سړي خپل قبر دی، خو تا نه به الله دا تپوس کوي چې تا دا پلانې ولیدو په غلط کار باندې، تا ولې دته نصیحت نه کوو؟ په موږ باندې دا ګورې لازم دي، خو د وس مطابق په موږ باندې لازم دي د وس مطابق چې موږ غلط کار وینو او د هغې څه وکړو، د هغې رد وکړو او یو سړي ته ښه لار وښایو د وس مطابق. که د لاس وس دې رسي هغه د لاس به استعمالوي، که د لاس وس نه رسي بیا څه ده؟ جبه ده. که د جبې وس نه رسي په زړه سره به انکار کوي. او دا وی د ټولو نه کمزوره ایمان دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مسلمان دی ولیدو لکه په ګاډي کې روان دی، سندرې اوري، دته نصیحت وکړه. یو مسلمان دی ولیدو نایي چاپ کې ناست ګیره خرئ، یعنې ګوره زمونږ نه هغه ایماني غیرتونه هم کم شوي دي. والله دغه شان به ناست یو په چاپ کې خپل انتظار ته، او بل به نږدې کره کره مخ به کرئ، سپاکۍ به، دومره جرأت به ده کې نه چې هغه ته وایي چې ورور ګوره ستا دا کار ګوره حرام دی، ستا دا کار ګوره غلط دی، دا ګوره ته ګناه کې. وی نه منله، ته خو خپله ذمهواري پوره کولی شي په ښایسته طریقې سره، ښه په نرمۍ سره. په دیره کې به ورسره یو سړی ناست وي، هغه به سندره لګولي په موبایل کې به اړې راړې، دی به په هغه کټ کې پروت وي، دومره په ده کې جرأت نه وي چې هغه ته وایي ضرور دا شی بند که ته حرام کار کوې، ته څه کوې؟ یاره ډېر خلک یې ګوري، ته به ډېرو پسې روان یې. خیرخواهي څه ته وایي؟ چې ته دا ووایې چې دا سړی دې بچ شي د څه نه؟ د جهنم نه، او چې الله یې بوځي جنت ته، دې ته خیرخواهي وایي. دا نه چې په خپل حال باندې پرېږده، نه. مسلمانانو سره خیرخواهي دا ده چې ته به هغوی ته نصیحت کې، هغوی ته به قرآن او حدیث کې، هغوی ته به د حق پرستو علماو بیانات لیږي، هغوی ته به نصیحتونه لیږي، هغوی به درسونه راولي، هغوی ته به عقیده ښې، هغوی ته به الله ښې، هغوی ته به پیغمبر ښې. دا نصیحت دی د مسلمانانو لپاره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د مسلمانانو خیرخواه به، هغوی سره به مرسته کوي، د هغوی سره به په سختو کې ودرېږي. نو دا دی حدیث وضاحت و مختصر، او الله سبحانه وتعالی دی په موږ کې اخلاص پیدا کړي، او الله سبحانه وتعالی دا خیرخواهي په موږ کې پیدا کړي، او الله دې موږ ټول دی یو بل خیرخواهان کړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له قرآن او حدیث باندې عمل کولو توفیق راکړي. ان شاء الله پر روان درس کې به د 8 نمبر حدیث نه شروع کوو، د عبدالله بن عمر حدیث دی. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.